د طالبانو تفسیر کشاف کې یوه خبر نقل کړې ده. و یو ورځ عبدالله بن ابی راووته، دا لوی منافق د یو ورځ راووته طالبانو، نبی علیه السلام ابوبکر صدیق را روانو، دا نور منافقین یهودان هم ورسره ول، وی ورته ویلې چې ګورئ زه ابوبکر څنګه درته خطا کوم. ابوبکر صدیق را روانو، ورته ویلې صفتونه یې وکړل ثاني اثنین فما فی الغار، و هغه د رسول الله ملګری و هغه او دا ستی غلط کوي، بیرته یې ولیږه. بیا ابوبکر عمر صاحب راووتو، بیا علي صاحب درې واړې غلط کړل. ته وګوره یعنې دومره اظهار د ایمان یې ورته درې واړې غلط کړل، بیرته لاړل. نو الله دا آیات را نازل کړ. دا تفسیر کشاف لیکلی دي، خو علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله لیکي، وی دا تلک سلسله کذب لا سلسله الذهب. دا دروغ ده، دا قصه چې دا شان نزول ده، مطلقا دروغ ده. طالبان په تفسیر کشاف ګوري، طالبانو دنیا کې داسې علما تیر سوي، اوس جارالله زمخشري په بلاغت کې موږ منو، اما طالبانو په حدیثو کې د کار نشته ده. دی محدث نه ده. طالبانو ابن حجر څه ده، دا لوی ابن حجر د تفسیر کشاف باندې تخریج کړی، الکاف و شاف پی تخریج حدیث الکشاف. ما سره سته طالبانو یو جل کې کتاب، هلته چې دا حدیث راوړي بمې بیا اچولی ده، وي دا دروغ ده. نو دا سبب د نزول، وهذا لم يسع عندي في سبب نزول هذه الآية، وأما ما ذكره الزمخشري والبيزاوي ومولانا مفتي الديار الرومية. فکر تم پامی طالبانو روح المانی کله کله دا ټکی ډیر ذکر کوي او ډیر احترام هم ورته لري. مفتی الدیار الرومیه تفسیر روح البیان مولا کوي طالبانو ښه، چې هغه هم ډېر ښه تفسیر سړی تېر سوی، ځان ته یو مزاج لري، د قرآن تفسیر په یو بل طرز کوي. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإنما نحن مستهزئون. استهزاء دی ته وایي طالبانو چې د چا عیبونه او نقایص بیانوي د دې دپاره چې خلک وخاندي. ځکه که هغه په خوله باندې کوي، که فعلان یې کوي، که قولان یې کوي، که اشارتان یې کوي، که نه یو چا غوندې تګ وکړي استهزاء دام استهزاء سوله، یعنې تنا په خوله نه ده، په فعل وي که په قول په ټول. الله یستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. دا طالبانو له متشابهاتونه د استهزاء معنا خو د الله په حق کې نه ده صحیح طالبان، که نه ظاهري معنا یې چرا یا به تاویل کوي. نو طالبانو روح المانی قربان سمدل ته طالبانو دم تاویل کړی ده. خپلې خبرې ناوښتلی طالبانو څو ورځې موږ ته لګیا وو چې اصل څوک ده، تفویض ده. نن دم تاویل الله په دوی ملانډې وهي. نو که د حقیقي معنا یې اخلي طالبانو بیا او دی وی تاویل به کوي، دلته تاویل یې کړی طالبانو، تاویل یې مختار کړی په دې کې پوهېږئ خو که نه. نو دی وی دلته د کبریا د الله سره د اول د مراد له استهزاء نه جزا ده. الله یستهزئ بهم، الله دوی ته جزا ورکوي د دوی. نو خو جزا ورکوي مجازي معنا شو که نه، خبر پوهېږئ. بس الله دې رحم وکړي طالبانو بحر غوندې خو دا کله کله بس طبیعت یې کله دا وهي په چپه باندې، اوس بېرته اوس بیا ان الله لا یستحي هلته بېرته وایي بیا تفیض اصل ده. خو چې ژوندی وی سړي ګپ سره لګولی چې دا څه کوي. دا علم د طالبانو که علم نه به خوند اخلی که نه نمره چې هغه دې جوړ کړي بس دلسې شولې. ویمدهم فی طغیانهم، دا یمدهم دوه معناوي لري طالبانو. یو یمدهم زیاتوي چې دا د علامه ابن کثیر رایه ده، او یوه طالبانو د امهال د پریښودلو معنا د روح المانی وایي دلته ویمدهم پرېږدي دوی فی طغیانهم په سرکشي خپله کې، یعمهون سرګردانه. لږ به دمه وکړو.